قدرمندو نن مونږ او تاسې په ټول هېواد کې ګناه کبایر جهري نه لرو. دا د الله فضل ده که نه ده؟ او زمون اسلام نه افراط ده او نه تفرید ده. زمون دین اعتدال دین ده. د یهودیانو دین کې افراط او تفرید شته، د نصاراو په دین کې افراط او تفرید شته، لیکن اسلام مقدس نظام دا اساسی اعتدال دین ده. فرض ته د فرض په سترګو ګوري، واجب ته د واجب په سترګو باندې ګوري، سننو ته د سنت په سترګو ګوري، او مستحباتو ته د مستحب په سترګو باندې ګوري. داسې نه کوي چې مستحباتو ته حیثیت د فرض ورکړي او محرماتو ته حیثیت د مباحات ورکړي. داسې نه ده. نبی علیه السلام فرمایي تاسې علما یاست، بس تاسو اطمینان دپاره وایم، هسې تذکره کوم. هلک المتنطعون، امام مسلم رحمه الله ذکر کوي دا حدیث، و نبی کریم علیه السلام 3 بار فرمود هلک المتنطعون. تنطع کون کی تنطع کنندگان کی هستند؟ هغه ته وایي چې فرایضو ته حیثیت د مباحات ورکوي، محرماتو ته حیثیت د مباحات ورکوي، مباحاتو ته حیثیت د فرایض او محرمات ورکوي. زمون ستاسې په دین مقدس کې ځکه افراط او تفرید وجود نه لري. مونږ د یو الله لښکر، مونږ د پاک نبی عسکر، ګروپ د امر بالمعروف کوو نهي له منکر. مونږ د یو الله لښکر، مونږ د پاک نبی عسکر، ګروپ د امر بالمعروف کوو نهي له منکر.